बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیر علي او سلامي شوی یم. ملګرو، په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته هغه هر څه کوم چې اسلام سره بالکل تعلق لري، یعنی اسلام سره بالکل ریلیټډ دي. څومره چې هر څه دي اسلام سره ریلیټډ په دې کلاس کې به زه تاسو ته کوم. کلاس به بالکل تر اخره پورې ګورئ. شروعات کوو. get here with masakol. get here with masakol. rinse out. خلکنګالو. موږ چې کومه خلکنګالو او داس کوو هغې ته وایي rinse out. doomsday. د قیامت ورځ. د قیامت ورځ ته په انګلیش کې وایي doomsday. judgement day. د فیصلې ورځ. د قیامت په ورځ چې کومه فیصله کېږي هغې ته په انګلیش کې وایي judgement day. prayer rug. جانماز. په کوم څیز چې موږ لمونځ کوو هغې ته په انګلیش کې وایي prayer rug. catholics. عیسائی. عیسائی ته په انګلیش کې وایي catholics. intent. نیت کول. موږ چې په مانځه ودرېږو کوم نیت موږ تړو هغې ته په انګلیش کې وایي intent. will. مرضي. will. مرضي. fidelity. اخلاص. fidelity. اخلاص. testament. وصیت. وصیت هغې ته وایي چې یو کس ژوندی او هغه وایي چې زه مړ شم نو د هغې نه بعد تاسو داسې کار وکړئ نو دې ته په انګلیش کې وایي testament. destiny. نصیب. destiny. نصیب یعنی قسمت. persuasion. تبلیغ. persuasion. تبلیغ. prostrate. سجده. سجدې کولو ته وایي prostrate. genuflection. رکوع. genuflection. رکوع. credence. یقین. credence. یقین. believer. مؤمن. believer. مؤمن. په believer او مسلم کې فرق دا دی چې believer هغه مسلمان ته وایي کوم چې د الله تعالی او نبی علیه السلام په احکامات او طریقو باندې عمل کوي. worship. عبادت. worship. عبادت. sect. فرقه. sect. فرقه یعنی ډله. faithfulness. ایمانداری. faithfulness. ایمانداری. claim. دعوا. claim. دعوا. devotion. اخلاص. devotion. اخلاص. loyal. وفادار. loyal. وفادار. witness. گواه. witness. گواه. religion. مذهب. religion. مذهب. allegiance. بیعت یعنی لاس په لاس کې ورکول چې زه به دا کار بالکل کوم نو دې ته په انګلیش کې وایي allegiance. dogma. اصول. dogma. اصول. doctrine. عقیده. د هر چا خپله عقیده وي نو عقیدې ته په انګلیش کې وایي doctrine. sincere. مخلص. sincere. مخلص. ملګرو، دا و زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته مختلف د اسلامي ټول هر څه نومونه په انګلیش کې زده کړو. امید کوم چې تاسو به دا کلاس ډېر خوښ شوی. تاسو ته ملګرو ریکویسټ کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ، ځکه چې تاسو ته به د انګلیش د زده کولو لپاره داسې ویډیوګانې د دې چینل نه میلاویږي. اوس مالا اجازت راکئ، انشاءالله په بل نوي کلاس کې به تاسو سره ملاقات کیږي. د الله په امان.